طالبان څنګه ولې غواړي د شیخ هیبت الله او نورو سخت دریځه طالبانو په ضد یوه نوې شورا جوړه کړي چې هم مکتبونه خلاص کړي او هم نور سخت دریځي ختمه کړي. طالبانو ته اکثره شنونکو بار بار مخامخ وویل چې د زور حکومت دوام نه کوي. که د زور حکومت چیرته دوام کولی نو تاسې ته به بیا نوبت نه رسېدلو، ځکه داسې حکومتونه افغانستان کې زیر شوي چې له تاسې هم قوي و او هم یې خلکو سره له تاسې ډېر زور او سختي کوله. د شنونکو دا خبره تر ډېره طالب مشران مني، خو شیخ هیبت الله او بعضې نور سخت دریځه کندهاري طالبان بیا دا خبره نه مني. بار بار راپورونه څرګند شول چې ټول طالب مشرانو شیخ هیبت الله ته په یوه غږ د مکتب د خلاصولو خبر ورکړ، خو شیخ هیبت الله یې ورسره نه مني. او استاذه میرویس افغان چې طالبانو سره خاصې اړیکې لري په خپل ټویټر لیکلي دي طالبان نوې رهبرۍ شورا جوړوي. دا شورا به د وزیرانو تر شورا لوړه وي، خو غړي به یې وزیران، دیني عالمان او ځینې هغه طالب مشران وي چې په حکومت کې لوی څوکۍ نه لري. د دې شورا یو هدف دا ښودل شوی دی چې د نجونو د مکاتبو د خلاصون په شمول لوی کورنۍ او نړیوالې پریکړې د کندهار په شیخانو ومني. ماته د راکړل شوو معلوماتو پر اساس دا شورا د ملا برادر اخوند شیخ سراج الدین حقانی، ملا محمد یعقوب مجاهد، ملا فضل اخوند او ځینو نورو طالب مشرانو په نوښت او غوښتنه جوړیږي. د شورا د جوړېدو وړاندیز کندهار ته لیږل شوی، خو لا هم تر دې ګړیه نه دی منظور شوی. د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس په پام کې ده چې د شورا تر جوړېدو وروسته به طالبان په خپله کابینه کې ځینې مسلکي کسان ورزیات کړي. د شورا مخالفت لا تر اوسه کوم طالب مشر نه دی په ډاګه کړی، خو ځینې طالب مشران داسې فکر کوي چې شاید د شورا د کندهار د شیخانو د کړۍ واک راکم کړي. اوس ډېری طالب مشران په دې باور دي چې که چیرته د طالبانو په پالیسیو کې بیړنی او ژور بدلون را نشي، شاید په کور دننه او له هېواده بهر د طالبانو حکومت ته ستونزې زیاتې شي او نړیوال ځواکمن سیاستوال او ځینې هېوادونه د طالبانو د دښمنانو ملاتړ زیات کړي.